منافق چې وي نو د هغه یو نښه دا وي چې الله تعالی هغه په څه مصیبت کې واچوي یا هغه راوباسي نو هغه ته پته هم نه وي. د هغه مثال د یو ځناور په شان وي چې د هغه مالک هغه وتړي او چې هغه پرانیزي نو هغه ځناور په دې خبره نه پوهیږي چې هغه ولی تړلې شوی وو او هغه سوله پرانیستو. لیکن یو مؤمن داسې نه وي. هغه د خپل ژوند د هر انسیډنټ نه زده کوي. هغه د خوشحالۍ او خفګان نه خپل ځان له سبق اخلي چې داسې ولی وشول زما سره، په ما کې به څه کمی وي، او هغه بیا الله سبحانه وتعالی طرف ته ښکته شي او نور زیات ښکته شي چې کله په هغه باندې د اسانۍ ورځې راشي او الله تعالی هغه وخت ګوري چې د انسان څه رویه ده، یعنی چې کله هغه د مشکلو حالاتو نه وځي هغه وخت نو هغه بیا داسې شي لکه چې هغه د الله تعالی نه څه غوښتلي هم نه وي. چې کله د هغه حالات صحیح شي نو بیا هغه خبرې کول شروع کړي د الله تعالی په باره کې او د الله سبحانه وتعالی د حکمونو په باره کې، او هغه بیا بیزاره شي د الله تعالی د دین نه او په هغه خپل زړه لار باندې روان شي او خنداګانی شروع کړي او بیا د الله تعالی آیاتونه دروغ ګڼي او واپس بیا هغه هر څه شروع کړي.